چې قیامت څه وخت کې برپا شي نو دغه وخت کې به دجال د قتل د پاره عیسی علیه السلام را کوش او په دغه وخت کې به امام مهدی سے پیدا کی علما وایي چې د منځ وخت څه وخت کې راشي نو امام مهدی سے به عیسی علیہ السلام ته وایي چې ته مخکې امامت وکړه نو عیسی علیہ السلام به د مخکې امامت نه انکار وکړي او امام مهدی ته به وایي چې زه د هغه شریعت پیغمبر ما چې هغه اوس منسوخ شوی دی او ته د هغه شریعت امام چې کوم فی الحال رایج دی چې هغه شریعت محمدی دی صلی الله علیه وسلم. عزیزانو دا ټوله مسله چې څه وخت کې طے شي نو دغه وخت کې به حساب کتاب کیږي په شام کې دا الله تعالی د حساب پای تخت چې کوم دی هغه به په شام کې لګېدلی او دا ټوله دنیا د هر ګوټ نه به شام ته را روانه په دغه وخت کې به هر شی خپل دفاین بهر کوي که تاسو وګورئ قرآن کې راځي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها واخرجت الارض اثقالها دا زمکه چې دا بخپل دفاین ټول بهر راو غورځي او ځان به صفا کی زمکه کې چې صد دفاین دي دا څومره بنی آدم چې پکې خښ شوي دي یا نور هر اشیاء چې پکې دا به ټول بار راو غورځي روایاتو کې راځي چې څه وخت کې د دې ځمکې نه خلق بهر راوځي نو دا به په مختلف شکلونو کې وي یو ډله به د قبرونو نه داسې راوځي چې لاسونه او خپې به نه وي او صرف دا تنه به وي او د غونډارې غوندې برغړي او شام ته به روان وي ملائکې به آواز وکړي چې یا رب دا څوک خلق دی وای بدا هغه خلق دی چې په دې لاس یې چرې سم کار نه و کړی او په دې خپو چرته سم ځای ته نه وتلی نو دا قسمه خلق چې دي دا به د قبرونو نه په دې حالت کې راپاسي اوس خپلو لاسونو خپلو خپو ته کتل پکار دي چې اسنه چې دغه ډله کې مونږ نشو چرته زمونږ لاسونه چرې حلال نه کوي او زمونږ خپې چرته سم کار پسې نشي ټوله ورځ زمونږ خپې چرته رواني او ټوله ورځ زمونږ لاسونه څه کار کوي دغه هر سړی خپل ګریوان کې وګورئ او ځان سره محاسبه وکړئ چې خپې کم طرف ته ځي او لاسونه کم طرف ته بله ډله به راپاسي چې د هغې په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار راوځي یا الله دا څوک دي و به دا هغه خلق دی چې په دې خوله یې چېرته حلال نه و خوړلي او دې خېټې ته حلال نه و تلي
د شپه او ورځ خوراک په دې خلا او په دې خېټه کې حرام. نو دا ډله به د قبر نه چې راپاسي نو خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار. نن وګوره هر سړی آرام خور. په دې ملک تاسو کا نظر اوس غلا وای نو علال خواره بدر ته هغه خلق هم ښکارا نشي. هغه خلق چا 15 زره تسبیح ور سره او په خلوتونو کې ناس زکه دا وی خوراکم چې ده زمون ګټه ده. نو مون خو یو مردار خواره د شراب و تجارت مون کو اغوی لاغه پیسې په شکرانه کې ورکو. د هیروین او د پودرو تجارت مونږه کو اغوی لاغه پیسې په نظرانه کې ورکو. غلا او ډاکه مونږه کو اغوی لاغه پیسې په زکات کې او په شکرانه کې ورکو. نو علال خواره هغه خلقم نه دي. په جمعاتونو کې چې کوم حضرات ناس دي د دې خلقو خوراکم ستاسو ګټه ده. نو ځان ته وګورئ ستاسو ګټه د دوی خوراک ده او ستاسو ګټه یقیني حرامه ده. نو لا محاله دا هم غریبان حرام خوار دي. زدا تپوس کولې شم چې لکه ستا د کوره وظیفه رااله دا دې په څه ګټلې ده دا دې کم ځای نه راوړې ستا د کوره ترکاري رااله دا دې کم ځای نه پخ کړې ده زدا تپوس کولې شم. نو عرض مې دا و عزیزانو چې مونږ به د هغه ډلې نه یو چې د قیامت په ورځ ځمکه مونږه بار راغورځوي نو زمونږ په خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به هم د خولې نه وځي. بله ډله به راپاسي چې هغه به د خنزیر په شکل کې وي. خنزیران به خخ کړي به بنی آدم وي او راپا بسی د خنزیر په شکل کې. یا الله دا سو و بدا هغه خلق ده چې د دنیا د کار د پاره به منځ نه کول. د دنیا په کار کې به شپه ورځ نه نوته او د منځ ټیم به چراغه نو منځ به نه کول. نو چې کم خلق د دنیا په روزگار کې منځ قضا کوي دا خلق به په قیامت کې د خنزیر په شکل کې د قبر نه راپاسي. نظر اوس غلوي په دې ټول ملک نظر واچوي چې د دې قماش خلق به څومره راپاسي د قبرونو نه چا به د خنزیر په شکل کې. الله دې امان راکړي. بل ډله برا پاسي چې دا شونډې به په دې سینه پرتی وي او دا جبه به په دې ګوډو لګي او دا غاخونه به د غوی د خکرونو نه زیات لوی وي. په داسې خبيث او داسې مردار شکل کې به د قبر نه بل ډله راپاسي. یا الله دا سوق دي و بدا هغه خلق ده چې په دې خله به دو مسلمانان جنگول په دې خله د چرته د سړی توپ خبره نه وکړي
بل به کوه په دې خله کنستو دو به په جنگول دو به په جنگ کړه د به تماشا کوله نو دې خله ټوله زندګۍ کې د شیطان ډیوټي کړې ده نو دا دې داسې په پلیت شکل کې ځکه د قبر نه راپاس بیا نظر اوس غلوای تاسو چې زمون خله ټوله ورځ څه کارونه کوي دو جنگول خو زمونږ د ګس لاس کار دی دا زمونږ ډیوټي ده نو دا قسم خلق بم په قیامت کې د قبر نه راپاسي عزیزانو یو بل ډله برا پاس چې د هغه ډلې مخ ته به بورډ لګېدلې بورډ به لګېدلې او په بورډ د پاسه به لیکلي وي چې دا د زناکارو ډله ده نو کتبه به مخې ته یې لکه دا جلوس کې چې وګورئ تاسو دا کتبې رئیس دی هغه ورځ دلته یو جلوس تېرېدو د ترکاڼانو جلوس رئیس دی هلکه څه چل دی انکم ټیکس را باندې لګېدلی لوی کتبې مطبې لیکلې مال جلوس چاته وباسئ تاسو خو د خپل لاسه داسې حکومت جوړ کړی دی چا د بجای رونه دي د بجای او خزوا نو هغه به هر کار وران کول هر کار به وران او نامه بجای و نو چا مالک ته ډیره تنگ شو نار وخت به ورته فټیمون حالت آخر کې ورته ویل په فټیمو د بجای سشي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرې کړې نشي په فټیمو حالت بجای نه شرمېږي سو پورې دي چې په بیخ کې ته پوزه نه پرې کړې نو تاسو د خپل لاسه د بجای حکومت جوړ کړی دی د بجای په حکومت کې جلوس خو جلوس ته چې په تاوده طبقی خو کې نه پرتګیستلی او دا سنبه هم داسې چس ناری کی اوم بهم ستاسو په خبره څوک غور نه کی وای لګیاو سچاته وای دا د بجای رونه کوه ورته سو جمعه او شوي چې تاسو د جمعات ترازی او په پکې نه ها سو جمعه او شوي اندازه وکړئ د بجلیګر مولا په جمعات کې درې جمعه او شوي چې وبنئ خلق بیا ودسه منځونه کوي چې بجلیګر مولا لګه خلم لري جبم لري شور مچولې شي ها نو چې د ما جمعات سره دال ده نو په دې پاکستان کې د اسلام هم خدای عمل شي چې اسلام سره بچال کی اسلام څخه د خزم خدای ملشه د خزو د لونم خدای ملشه کپرانا ورځ استاسو لونو په بل لاس وا نه چولو او درته و نه وی چې پلاره کړتو نه کې زمونږ باچې ده نو دا ګیره به درته بیا په متیازو کالو لونه براټینګ نه کوي لونه دا زړې خزم دي دا به درته وایي چې زا چی چړه
طلاق میکړي دا زړې زړې ستاسو دا تاسو کړی دي اوس خپل ځان چې په خپله په چاکو وهې نو زخم په خپله سټا او د ځان علاج په خپله کوه نن کم قهر او عذاب چې ستا په ملک نازل دی د زړه بې اطمیناني د زړه بې چیني الله دې امان راکړي دا ستا ملک دی ملک وبوړي د کمیټه ایس ډی او ورته ناراضي اور سیر ورته ناراضي ملک وبوړي دانن درې سلور جمعې وشوي د بالا مانای ته د دې میر کار نو چې راغلی وی چې دلته اوبه ولې نشته ها د ده کار نو ایس ډي اوګان راغلی وی انجینیران راغلی وی چې اوبه نشته د دې متبادل بل څه بندوبست پکار دی پرون میں یو انجینیر ته ټلیفون کوم الا لنډه پروډم کندې کنستی دي ویلی جی میټیریل نشته میټیریل پیژنئ ا د سیمټو یو دوه تختې نشته چې لاندې پاسوري کیږي او کنده ټپک تختې نشته نو ډېرې خېدي ما نورې کندې پکې وکړئ چې ټانګه کې تېرېږي او خړچ شي دا پل مات شي مونږ څه کار دی مونږ وایو اشنا له پند ورکا او چې پند نه د شګې پند ور په سر کا چې ورمېږي مات شي اشنا له پند ورکا او چې پند نه د شګې پند ور په سر یو سړی کار نه کوي یو سړی یو سړی چواړیان دي چواړی ته ووایه چې دا نالی وایه که دروغه ته ووایه هلکه د علاقه وایه که ماشکی ته ووایه وایه که د کمیټای په لیست باندې 2000 کسان تنخوالی 2000 او په موقع باندې کار کول والا 1500 کسان 1500 د 1500 کسانو تنخواه د وړوکی سلیمان نه تر لوی سلیمان پورې ټوله تقسیمیږي بیا دا په ټیوبیلونو باندې چې کوم اپریټران لګولی دي دا د کونسلرانو پر کټیان دي دا ممبران نه دي کونسلران کله نه چې دا د بی ډي سیستم صدر ایوب د خدای په خړ سیلاب یوړې کیا خبره چې دا د بی ډي سیستم د رئیس ته ده د ملک بیړه تباہ هر یو د ټیوبویل اپریټر چې ده ا د کونسلر پر کټه ده زمونږ د باغوانانو ډېرې اپریټران چې دي دو ورځې نه ایو سبزی والا دی هغه راشي ماشین چالو چې ټیوبویل وسوځي هاي د کور وران شه کور د تباہ او برباد شه تا چره اچانک چې کړی دي د اپریټران چې په ډیوټي موجود شته کنيشته نو په ډیوټي چیکینګ خو به هغه سړی وکي چې هغه د خپل خېټې درک پسې نه ګرځي اسې ما ته وګورئ په دې پټو کې
خو بم غواګانې میخې ګډې چیلې دا خو بم لیدلی چې سریږي که نه په نور څه خو نه پوهېږئ هسې ماکوان غوندې یئ په خبره پوهېږئ نه دومره خو بم لیدلی چې په دې پټي کې ګډې غواګانې میخې چیلې دا سریږي نو چې دوی په دې ګیا خوله ورښکته کړي نو د خپلې خېټې په غم کې که بلې چیلې ته وایي چې راشه ته م وخوره لږه یعنی یو څاروی بل څاروي ته وایي چې راشه ته م لږه وخوره دومره خو پوهېږئ نو دا د ګډې او د چیلې بچي دي دوی چې دفترو ته راشي نو خپله خور کې سپېږمې دننه کړي چې ځان له مې څه پیدا کړی نو هغه ټیوبویل به چک کوي او وختي راته یو سړی وایي جي فایر برګیډ ته ټلیفون وکړه چې لاری راشي مال زما څه کار دی ما څه کار دی چې زه ورته ټلیفون کوم دا د هغوی فرض نه دی چې دې علاقه کې اوبه نشته ښځې د شپې تر 2 بجو پورې اوبه ډکوي زما څه کار دی دا خو به هله کېږي چې خدای زور او قوت لاس کې سړی ته ورکي او ورشه کمیټه ته او دا غټ غټ راوباسي راوي باسي او د سرمنې خمچین در سرای او د غوګونو ته ورته ونیسي چې ودرېږه دا غوګونه په دومره وپړسه چې ته دې دپاره چې ته به ناستې د تارپیټو غوندې صرف په دفتر کې ته به علاقه نه چک هر علاقه کټکولیان وګورئ برتی کړي دي کټکولیان دا غریبان ما ته ګورئ ما ته اوس یې اوبه راوړې ورشئ که د چا اودس نه نه شرمېدلی عمل ګورئ کښېنئ څه ویرېدئ خدای موال دا علاقه ویانه دا ډکی او په کورونو وراوړي الکه دا ویانه دغه کوي ورشي اسی داسې بیلچه کې راوالي او په دې غاړه یې کېږي هغه بیا سوکوړي نه چې کېږي چې وچي بیا ویانه ته ورورغړي بیا واوره کټکولیان برتی دي تنخواه اخیستې کېږي او په موقع کټکولي شته نه ټول ملک داسې فراډ او دوکه ده ټول ملک نو زما عزیزانو دا ملک به څه راټینګېږي دا ملک به څه ټینګېږي چې کوم ملک کې د بېایمانۍ او د منافقت او د غدارۍ دا عالمي هغه ملک به څه راټینګي ملک خو به هغه راټینګېږي چې هر سړی په ایماندارۍ خپله ډیوټي وکړي هر سړی په ایماندارۍ خپل کار وکړي مونږ کې ایمانداري نشته بله ورځ راته چا وی چې مولانا صاحب ایمانداری د ملک نوال وته دا مولیان پاتې دي دغه د خدای ژوندي لري مال دغه له د خدای د ټولو نه مخکې مرض راوړي د قیامت د ورځې بیان ستاسو په مخ کې کافی موده نه را روان دی سحر رانه یو سړی تپوس کړو چې دې ورځې ته یوم الدین ولې وایي یوم په عربي کې ورځې ته وایي او دین چې ده په عربي کې جزا ته وایي
دغه ورځ ته یوم الدین ولوي زکه چې دا ورځ د جزا ده ار سړی ته به په دغه ورځ باندې د خپل اعمالو جزا او سزا ملاوي د دې وجنه دې ورځ ته یوم الدین وایي عزیزانو بل خبره باس نن پکې دا ده چې په دغه ورځ باندې به دا الله تعالی حساب چې کوم شروع کیږي نو پای تخت چې کوم دی هغه به شام وي مخلوق به ولاړی انتظار به د دې خبرې وي چې حساب به کله شروع کی په دې انتظار کې بل لکونه کال تیر او دا خلق چې دې دا به په ولاړې بالکل هلاک شي تقاضا بداو کی چې یا الله حساب شروع کول پکار دی که زمونږ فیصله د جهنم ویم چې جهنم ته لاړ شو خو چې اوس حساب شروع شي او د دې میدان نه لري علما لیکي چې په دغه ورځ باندې به د الله د قهر او د غضب انتها وي الله به په دغه ورځ باندې داسې په قهر وي چې نه به چرته وړاندې داسې په قهر شوی او نه به بیا په قهر شي الله دې امان راکړي دا ټوله دنیا برا ټوله شي او آدم علیہ السلام تبورش ورتبوي چې ته د ځمکې د پاسه اول پیغمبر وي راشه زمونږ شپارس وکا او الله ته ووایه چې حساب شروع شي آدم علیہ السلام به ورته فرمایي چې ما په جنت کې دا الله د یو حکم عدولی کړو الله را تویلی چې فلا تقربا هذه الشجره دی بوټی ته ور نږدې کې او زه نږدې شو نو هغه سترګې زوس نه لرم چې زه الله ته ورشم او ستاسو د پاره شپارس ورته دې ته ښه سوچ کوئ چې اول الناس آدم علیہ الصلوۃ والسلام غوندې پیغمبر د یو لک سلیری زره پیغمبرانو پلار په جنت کې اوسیدونکو هم د یو ټکی د وجه د الله مخې ته دراتلو نه انکار وکړي نن ستا په ملک
لکها مسلمانان په دې قهر اخته دي لکها چې د مرګ نه وروسته به زما دا پیر چې دی دا ما جنت ته بوځي او زما د پاره به خدای سره جګړه کوي او ما به پې بخي لکها مسلمانانو دا عقیده ده بلکې د لکها مسلمانانو دا عقیده ده چې الله پاک چې کم کار نشي کوله نو دا پیر کوله په دې قهر دنیا گرفتار ده یو عجیب درته وای د دې خلقو په مجلسونو کې درې ورځې دمې غړي نامای په د اور سیخي چې دا د زیارت اورس ته نو درې ورځې پاغه زیارت باندې دمې غړي نامای په د اور سیخي او درې ورځې ډمان او قوالیان ناستی په قبرونو باندې او دوپړای او باجې غږی دا قوم زرګونو تعداد کې ورته ناستی او بیا په هغه ډمتوب کې هغه مشر پیر ناستی نو ار یو ورزیا پیر ته سجده وکي او هغه له پیسې ورکی او بیا چې کوم ده اډم لاړ شي هغه سجده وکي او هغه پیسې د پیر صاحب نه راوړي دا اورېدو خبره درته نه کوم زار کار ما په خپل لیدلې کله سیکانو د ګوردوارې تپوس ما نه وکي چې سیکان په ګوردواره کې سکی نو ما په ګوردواره کې وخت تیر کړی دی ما ته معلوم دي چې هلته سکی کله هندوانو د مندر تپوس ما نه وکي نو ما د هندوانو مندر کې وخت تیر کړی ما ته پته ده کدا انګريزانو د ګلجی تپوس را نه وکي نو ما د انګريزانو تقریرونه په ګلجو کې اوریدلې دي ما ته پته د دغه پیرانو مجلسونو ته زتلې ز پکې ناشته او دا منظرونه ما پسترګو لیدلې دي اندازه وکړئ چې دوپړای او باجی پیغمبر دی ته مزامیر او شیطان ویلی دي دا د شیطان سرود دی او یو قبر ته ولی او بزرگ وی او داغه په قبر باندې د ډمان کینولی دي او دوپړای او باجی پیغه کې او دا قوم زرګونه ورته ناست زرګونه قوم سکه خزي ورته ناست دا لچره خزی بوتل غریبان په دې رنگ کې خزی چې دی لچرتوب تبوزي د معتبرو د خزو خو حال موای هغه تاسو ته پتا نن رات سهار چاوي چې په صابرینا سینما کې بلو پرنټونه چلی او نن اخبار کې داغه خزو بربند فوټوان راغلي دي چې په دې سینما کې داسې بربند خزي چلی نو ماوي چې زه سوکم ما زه سوکم دا زما کار دی
زه خو به تقریر کې وایم د مور مړو پلار مړو ته بیا زما تقریر کده سی ای ډی پر ریکارډ باندې راشي او د دې حکومت خلکو ته هغه کاپی لاړ شي نو دې حکومت کې داسې سړی شته چې فوراً په باندې ایکشن والی او په خپل د یو عوامي سړي په شکل کې سینما ته لاړ شي او پکې کینی او وی ګوري او فوراً هغه سینما سیل کی سیل نه بلډوزر ورته راولي او پیاواری کدا ملک چرته د سړو د زامنو ملک وې او په دې ملک چرته د انسانیت حکومت وې نو بیا خو اسانه خبره څوک ماته وایي چې تاسو هم د پیپل پارټای سره مرګري یې او د پیپل پارټای حکومت ته په دې ملک باندې معلوم ور سره زکه مرګري وجه درته وای ما په بجلیګر کې د جمعې مونږ کولو هغه افسران وای چې دلته مونږ د مونږ بندو دا سرکاري ځای دی او د بار خلق دې ځای ته راځي معلوم بسنګ بندې بجلیګر خلکو ته مې وای چې څنګه چل کوي ویلې ځان په وجنو لکه استاد ته جمعات کې زوې ما چې څنګه چل کوي او تاسو چې ځان په وجنو نه پی ها نه ټولو وای اوس هم د دې گیټ له بارو باسم او په دې سړک درته یو پولیس غارت راځي چې هغه سره کوتا کیوي کستا سولاره معلومه شو چې په کومه لار منډه کړي نو زما په دا مختو کوي ما ستاسو په هر رنگ تماشې کړي دي په هر رنگ دا سه یو ځل راته په جلوس کې وې ویل مولانا سه ورزو په دې گورنمنت هاوس مال لکه ساړه خوري ویل نه خو چې په دې پل وروختو او دا د پولیس ډنډې او د انسو ګیس دا ټوپکی ولیدي ما تا مرګرو وی چې ټینګې غمدي پولیس سره ډېر لګروستو ګوره چې روستو مې کته یې څوکم نو اسیم تاسو دا شیخان میخانی تاسو به د خپل منډې په دغه کوڅاو ګورئ لارې بدر نه غلطي ما پار رنگ په دې قوم تجربه کړې پار رنگ نو ما ته وی چې نه څنګه به بند ایران ما غ جرنیل ته ویل چې نه به بندو ویل نه بندوي مالنا ویل سبا بزرا زرا سبا لراله د بجلیګر سلور نیم سو کسان ولاړو او جرنیل سره داسې لخت او پلاس کې او په وردای کې لخت داسې او خزولا ویل جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں نماز نہیں ہونا چاہیے وہ ادھر ہو جائے اور جو کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے وہ ادھر ہو جائے او بار فوجی غارت ودرو له او چې ټول خلکو د فوجي غارت توکته ټول دی خو درې چې نه دی کېده پکار زی आवाज ولار پاتې شو جرنیل مال لخت او خذل مولانا صاحب ابي التزر علم ماغي سره ودرې مال میں ابھی میں بھی کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ بغیرت قوم کا امام کبھی غیرتی نہیں ہو سکتا دا بغیرت قوم امام غیرتی نشی کے دے تاسو خیال راغی نو خبر دادا چې مونږ هم د دې قوم مليان یو زویم کدا خزه تاسو منتخب کړي دا او مشره کړي دا پوښوي مونږ هم کا نور سني تعویز ماویز لا او دم معاملہ ورمرګری جډه راخده چې د قوم منلې دا بلا تور اور پسې ک جمعتونو کې وبني او ک بجلی بندي او ک بمبه ماتي ډیره خدا خدای پاک نور دا قوم در په در سمکار
هیله خوند کړی دی خوند یو را منډې وي جی چیک سره ډېر شکر تا کړه وی اشنا له پند ورکا چې پند نه د شګې پند ور په سر کا چې ورمیږي مات شي تاسو به وګورئ په پاکستان چې په کم رنگ کې عذابونه او قهرونه به په نازلېږي رنگ به درته خیر زه خو عمرم تیر دی مړ به یا به ژوندی ما خو درته به یې وښیم او د قبر نه به آواز نشم کولی چې مزه یې وه بیا دا هم درته وایم چې دا مه وایئ چې مونږ خو پلانې غلط کار نه دی کړی د الله قهر او عذاب چې راشي په دې بالا ماڼۍ چې سیلاب راشي نو سیلاب دا आवाज کوي چې دا جماعت ته ما وړه دا आवाज کوي جماعت د ټولو نه مخ کې ورانه په د موسی علی السلام په قوم چې عذاب راغی ځوانان پکې بیزوګان شو او سپینګری پکې د خنزیر په شکل شو کونو قردتن خاسئین چې خیره وکړه موسی علیہ السلام خپل قوم ته کونو قردتن خاسئین ځوانان بیزوګان شو او سپینګری پکې د خنزیر په شکل شو موسی علیہ السلام ویل چې یا الله دا سپینګری خو دی خو غلط کار نه وکړي ویلی دوی دی غلط تکتاو منی کولی نا دوی ورته کتا نو چې عذاب راشي مولا او سپینګیره او میا او باچا به پکې نه ګوري ټول به د مخه بس نو دا د اخر زمانه سیلاب او افت چې ده تاسو به د ځان تماشې کوئ او به ګورئ چې تاسو سره څه کیږي نو عرض میں داو چې آدم علیہ السلام غوندې با اوس د دې قوم هر فیصله ګوره هر فیصله غلط ده آدم علیہ السلام غوندې پیغمبر خو به انکار وکړي د الله د مخې د تلو نه او شپه ورځ په ډمانو کې ناست دا برازی او تا د پاره به خدای سره په جګړه دا څه عقل بیا به دا قوم نوح علیہ السلام تراشی چې تراشه زمون شپارس خدای توکا نوح علیہ السلام به ورته وایي چې زم نشم تله ما تم خدای یو اختیار را کړو او هغه اختیار می په دنیا کې استعمال کړ قوم ته می خیره وکړي چې قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا خدای د زمکه د پاسه لوټه لاندې باندې پرېمه دي طوفان پراغه او ټول قوم می تباہ شو نظام شرمنده خدای ته نشم مخامخ کړي نوح علیہ السلام غوندې پیغمبر چې ده هغه به انکار دا قوم بیا ابراہیم علیہ السلام تراش اغبم انکارو موسی علیہ السلام دے ټولو پیغمبرانو باندې بدا قوم ګرځي او ټول پیغمبران چې دی هغه به انکارو کی دا الله د مخې دتلو اخیری کې بدا قوم راشي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې هر یو پیغمبر ته الله پاک څخه خصوصي اختیارات ورکړیو چې دا دعا چې تا دعا یا خیرات چې تکلو کې فوراً بقبلی پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې ټول پیغمبرانو خپل اختیارات په دنیا کې ختم کړل مال چې الله کوم اختیار را کړی دی هغه می پټ ساتلې ده او د قیامت په ورځ به راو باسم او خدای ته به پیش
چې یا الله خصوصي اختیار چې تا ما ترا کړو ما په دنیا کې نه د استعمال کړي اوس درته وایم الله به وی وای څه وای وای بداوم چې زما امت ته د جهنم نه نجات ورکا نو حضور علیہ السلام ورته چې داو فرمایي نو الله به ورته وی چې ته په ګوتا کې داو زه به جنت ته لېږم تاسو خیال راغلی نو عزیزانو عرض میں داو چې په دغه وخت کې به بیا قوم ټول د مایوستیان بعد آخر الامر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ترازی نو چې حساب شروع شي نو په دغه وخت کې با وزن د اعمالو کی اعمال بتلل کی اوس دا لوی باس ته چې دا اعمال به چې په جنت قیامت کې تلل کیږي دا اعمال به په څه شکل کې وي او تلل کیږي به په څه شکل دا د چې د نن نه نواتو نو د عین اعلان دی اخپداسي میټاو کړه نو چې عین اعلان دی د اخپا ورانه کینو پاسته حمزه جوړ شي چې د نن نه نواتو بادشاہ ورته وی چې دا سدي لیکلي زما په دروازه باندې وی چې ما سدي لیکلي وی تا دا لیکلي چې لقد زاع شعري على بابكم کما زاع عقد على خالصه زما شیرونه ستا په دروازه کې ابش شو لکه تا چې د سرو عامل د خالصې په غاړه کې ابس کړي دا دی لیکلي وی بادشاہ سلامت د سره من غواړم ته په خپل دا شعر لګو ګور نو د خدای عین لاندې خپوالی و حمزه تی جوړ کړو نو د زاعن زاء جوړ کړو زاعن زاء چې بادشاہ وکته نو هغه عین نو حمزه نو معنا دا شو چې لقد زاء شعري على بابكم په تحقیق سره خوند کړو زما شیرونو ستا په دروازه کې کما زاء عقد على خالصه لکه خوندو کو عامل د سرو زرو د خالصې په غاړه کې بادشاہ ورکړي 10,000 روپے د انعام تاسو خیال راغی عقل دې حد ته رسیدلی عین بو یا لاندې خپه به والا زاع معنا ضایع کېدل فضول کېدل زاع حمزه به ته جوړ کو خوان کېدل به یو بادشاہ دې عقل دې بادشاہ دې مې والا چارا و مې چې مې ولا راوړو نو څه چل دی لکه جی دا تحفه مې راوړې ورکه یې لکه 15,000 روپے بادشاہ له تحفه راوړې خزه ورته وی چې خدای دې ورکه چې ته 15,000 روپے په یو مې ورکه ته خو به د خزانه بیړه تباہ کی یو مې راوړو ته 15,000 روپے نام ورک بادشاہ حکم کو چې دا سړی را واپس کړه میانو والا څنګه به ته واپس الو دا پیسې خزه ورته ویلې چې ته پښتنه وکړي مېګرنا چې دا مې نر دې کا خزره کدو ویلې چې نر دې نو مونږ به وایو چې مونږ ته خزه مې په کارو 15,000 روپے واپس او کدو ویلې چې خزه ده نو مونږ به وایو چې مونږ ته نر مې په کارو 15,000 روپے واپس بس په دې چل به ته روپے واپس وان بادشاہ ول ډېر خلا چا سړی را واپس کو هغه ورته چې الکه دا ستا مې نرو که خزه وا ویجی دا زما مې چې دا نرو نه خزه وا دا نر خزه و بادشاہ خزه ته وکتل ویلو سوال ورکه ویل 15,000 روپے نام نور تاسو خیال را عقل دی حد ته رسیدلی کما اوس په ایمان وای
په ایمان یې ووایئ چې تاسو دلته د جمعې مونځ او دی جمعات نه بار وځئ یو څوک درنه تپوس وکړي چې دا د جمعې مونځ مو کو دا خطبه واجب ده او که سنت ده یاره که دا تاسو له درځیم زه به د سړي زوی که دا هم ده چې تاسو د دې جمعې مونځ وکړو نو د جمعې مونځ کې دا جمعې مونځ کې دا خطبه واجب ده او که سنت ده او یا درنه دا تپوس چا وکړو چې دا د ماسپښین خو اصل 4 رکعاته فرض دي دا د جمعې 2 ولي د جمعې 2 ولي کدا تپوس درنه دلته بار چا وکړو تاسو له نه درځي نو د عربو عقل دې حد ته رسېدلی و او سره د دومره اوچته عقله او د دومره اوچته فهمه او د دومره اوچته کماله قرآن ورته اعلان وکړو قرآن اعلان وکړو چې وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله که تاسو په شک کې یئ چې دا کم کلام زما دا پیغمبر بیانوي چې دا د خدای کلام نه دی که په دې شک کې یئ نو فاتوا بسورة من مثله یو صورت د پشان پیدا کړي نو تاسو پر رښتیا یئ انا اعطیناک الکوثر دا په ټول قرآن کې وړوکی صورت دی د دې عمر یو وړوکی صورت هم جوړ کړي د دې پشان نو تاسو په سچ یئ او دا قرآن چې دی دا بیا د خدای کلام نه دی د دې دومره لوی عقل خاوندان خپل تور او ډال کې خو او یې منله چې د دې کلام جواب نشته نو عزیزانو عرض داو چې هغه خلق چې د دومره عقل سره بیا مسلمانان شو د دومره عقل سره هغوی بیا اسلام راوړو نو دا نن قرآن او حدیث چې تا سره بالکل کمپلیټ هغسې محفوظ دی چې څنګه نازل شوی او څنګه ویلی شوی دی دا د دومره اوچت عقل برکت ته به څه یو ستا عقل بسې بیا په پاکستان کې عقل لټې پاکستان قوم کې که عقل وی د دې قوم وګوره هر فیصله غلط هر انتخاب غلط دی ہر تجویز غلط ہے دس ملک دے نن اخبار کی په دروغ چا د ځانه بیان ورکړی دی د دیوبند مفتی اعظم صاحب ویلي دي چې ښځه چې دا د ملک وزیر بادشاه او مشره او وزیره جوړې دی هلکه عاصم شوې ده مونږ منلې ده فتوی څه کوئ په غبرګو سترګو ړانده شئ د فتوو ضرورت څه دی یو ښځه چې واده شوه د میړه پوزه یې نه وی ښځو ورته ویل بې پوزې له یې ورکړې ویل خورې دا بونجی چې دی ما ته په دې منظور دی لکه د سرو زرو پوزه چې نو مونږ دا بونجی په سرو زرو پوزې منلې ده چې دې قوم منتخب کړي خدای پوهېږه او قوم پوهېږه او فیصلې پوهېږه زموږ څه کار دی ورته فتوی چې ملا ورکوي فتوی سراج احمد دین پوری فتوا ولې ورکوي هغه هم د یو مستقل دنیا پیر دی خلک یې لاسونه څپوي دا د بت پرست زامن دا د مشرک زامن چې دي ته ورته ووایه چې خدای پاک بیګا چې دی د اسمان نه ګلونه راورول وایي به ښه او که ورته وایه چې پلاني ملنګ چې دی بیګا د اسمان نه ګلونه سبحان الله دا هغه د مشرک او د پلیتې زامن کوي خدای دا کار کړی دی پړی نه لګي او کوي پیر صاحب دا کار وکړه پیر ټوله شپه د غولو ډک تیزونه اچوي
ټول شپه پوسکایا چې دی ورته دا پیر صاحب زما د شپې اندام پروت نو اندام اوس قران کا په دیو خوري اندام سړی چې داسې پروتي یو لاسي دی خوای یو دی خوای یو خپای دی خوای دی ملای پزمکه نو اندام خو پروتي کړ دا به ضمیر خو قران دا ته هم چې زما پیر بیګا اندام پروت تاسو خیال راغی نو عرض میں داو چې چرته دا قومي یا دا خلقی سراج احمد دین پوری قرآن او حدیث نوی دا ثابت دا چې خزه سربرای مملکت جوړې دیش قرآن او حدیث نه ثابت ہے پغبر ګوړاند شي قرآن کی کم ځای کی قرآن کی کم ځای دی دا موږ سب خرچلولی دی مون قرآن نه دی ویلې و یو کار دی شوی دی نو هر سړی خپل نمبر جوړ هغه بیانونه به ورکوي چې زمام نمبر جوړ شي ګوره کڅې راکړه ګوره کڅې راکړه ګوره کڅې راکړه او بس غلی کېنئ د خدای د قهر انتظار کوئ چې کله به در باندې نازلیږي کم خدای چې په چین کې او کم خدای چې په روس کې او کم خدای چې په امریکا کې او کم خدای چې په برطانیه کې زرګونه او لکونه خلق په زلزلو په جازونو غرزیدو تبا کولی شي خدای په پاکستان کې هم دا کار کولی خدای د قهر انتظار کوي چې کله به راځي در باندې او کله به مرانیسي او رانیولي یې انشاءالله خلاصېږي به نه او نه به تختېدی شي غلی کېنئ په ارام که ملا دی ځان له په قهر اخته دی که پیر دی ځان له په قهر اخته دی بھئی د خدای خاطر وکړئ د رسول خاطر وکړئ لږ سړیتوب خو زده کوئ خیر دا ملک دی اخبار دی سبا که ما پورې دا لکۍ چاره وتړلم اخبار کې به ورکړي زه دې وام ټوپونه بیا کړ خبر بم نه خیر دې ملک سے گرفت پکار دا دی چې کم بیان اخبار کې راځي چې داغه بیان ورکون کی دسخط ور سره خستا انفارمیشن محکمه څه لپاره سنسر خو کې چې د حکومت خلاف کم شی پکې راځي نو هغه سنسر کیږي او دې لپاره سنسر نشته چې لکه دا بیان چا ور کړی دی د دې ذمہوار سړی څوک دی نو عرض مې دا و عزیزانو چې اوس مونږه د کومې زمانې خبرې کوو لګیا یو سورله سوا کاله رستو تلي اور رپٹ کے لوگوں نے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے قرآن یو عظیم کلام قرآن غوندے قانون پہ یو ملک کی پروت وی او داغا ملک فیصلے بیا دا انگریز پہ قانون باندھی کی گی اگا ملک دلانت قابل دے کر دے واخر دعوانا